بیا هم ټکنده غرمه ورغنداو. نو راځئ له خیره سره دا ښایسته لاره ده، ښه ښایسته باغونه دي. نو دا ټوله د دغه باغونه دي د انارو. نو ارغنداو له دې خوا معلومیږي چې څونه شین دی. بس ته د ارغنداو پر دا باغو باندې خوند اخلي. ښایسته منظرې راځي پر لاره باندې. نو داسې باغو ته تاسوي دي دغه لارې. داسې ښایسته غږونه اورمه د مرغانو. ته وګوره څه ښایسته سایه سوله. ښایسته تاندې راغلي د توت. ښایسته غنم دی او ښایسته اوبه بهیږي وینې. سلامونه مې قبول کړئ په دې هیله چې جوړ و روغ به یاست. نو بیا هم ټکنده غرمه او ارغنداو. نو په ارغنداو کې ګرځو په سرو غرمو باندې. خو خبره داسې ده چې ارغنداو خو ښه خوند کوي خو بې اوبو خوند نه کوي. نو دا د زابر غاړه ده. نو د لو والې چې کومه دې خوا ته دا ویاله را ګرځېدلې ده که څوک بلد وي نو هغه ساحه ده. خو دا د اوبه نشته نور. نو ښایسته باغونه دي شاوخوا، د انارو باغونه دي، توت دي، نو د مرغانو غږونه دي، ډېر ښایسته خوند کوي. خو دا ده چې بدبختانه اوبه نشته. نو ارغنداو چې دی په اوبو ښایسته دی. نو روان یو له خیره سره دا لاره که چاته معلومه وي دا د میرویس اوزهي روغتون یا د چینایي شفاخانې سره ښار ته وتلې ده. نو له هغې خوا د ولسوالۍ پر خوا راغلو. له دې خوا غواړو چې پر دغه لار باندې ووځو. نو راځئ له خیره سره دا ښایسته لاره ده، ښه ښایسته باغونه دي. مخکې چې دا ویاله وه دا به بهېدله، اوس هغه نه بهیږي. نو راځئ له خیره سره تر ښاره به سره ملګري یو. دغه ویاله دغسې وچه ولاړه ده. نو مخکې چې به موږ دلته رالو ډېر ښایسته خوند. نو اوس وینې دغسې خړه ولاړه ده ویاله. نو د شینګیا سره چې اوبه نه وي خوند نه کوي نه دی. یعنې نور ښایسته باغونه دي. وینې د مرغانو غږونه که اورئ ښه خوند کوي. نو دا ټوله د دغه باغونه دي د انارو. نو بیا د انارو په شپو کې چې انار ورسېږي بیا په دې ساحه باندې ډېر رش و کش غټ موټران ګرځي، ښه خوند کوي. داسې ورته وګورئ دا د توتو درختې دي. لاندې باغ دی ښایسته. و نو خود پکې شته. دا د لارې توتان دي، اکثریت خلکو ټکولي دي. او د باندې تقریبا 43 درجې ګرمي ده. نو زه به له خیره سره دغسې دغه لاره به هم در باندې ووینم. نو ښار ته به ولاړ شو. راځئ له خیره سره در وخېږي. یالی ګرمي 41 ته ورسېدله اوس. نو ارغنداو له دې خوا معلومیږي چې څونه شین دی. او چې دغو ساحو ته وخېږي بیا لاندې ارغنداو ډېر ښایسته معلومیږي. ټول انار دي وینې. زه هم دا ډېر وخت پر دې لار نه یم راغلی. نو دا لاره داسې تنګه راته معلومیږي. دغه سهارا د کوچنیانو بیا غرمه ډېر ساعت تېري. دوی بېدېږي نسي هر څه په وکې. بس دا اوبو ته راوتلي توتان خوري، هره میوه چې په هغه وخت کې بس دوی په باغو کې ګرځي. بس ته د ارغنداو پر دا باغو باندې خوند اخلي. انشاءالله دغه لاره به یې اوس هغه اصلي لارې ته سیده کېږم. دا ویالې چې اوبه نه وي پکښې کې خوند نه کوي.
اوس د زابر غاړې ته برابر شوم هغه اصلي مسیر ته. یا صحیح اوس صحیح لارې ته برابر شولم. ښایسته ښایسته منظرې راځي پر لاره باندې چې په دې ویالې کې اوبه وای ډېر خوند به یې کړی وای. دلته نو بس د انارو په شپو کې بیا ډېر خلک راځي نو داسې چې غټ موټران هم د انار بارېږي و د انارو د شکولو په وخت کې بیا بیخي خوند کوي ارغنداو. اوس لا بیا هم د توتو د زردالو موسم دی دونه څوک نه وي نو ځکه ډېری برخه د ارغنداو چې دا هغه انار دي. په هغه وخت کې بس بیا د هر ځای خلک راځي تجاران و ټوله بس د دې سره ګرځي. دا نو داسې باغو ته تاسوي دي دغه لارې. داسې ښایسته غږونه اورمه د مرغانو. ارمان چې دا اوبه وای بیا ډېر خوند کړی وای. اس نو د ارغنداو سیلونه وکړي په سرو غرمو مو په ارغنداو کې ګرځوم نو دغه لاره بیا یو څه دغه ده خامه ده خو بیا ډېره لنډه ده ارغنداو ته. خو څوک چې د دې میرویس روغتون شاوخوا څه ارغنداو ته راځي هغه لنډه د زابر پر غاړه باندې راځي سیده هغه د مایانو هوټل چې دی هغه ساحې کې راوځي او دا د پخوانیو لارو څه ده. پخوا به اکثره خلک پر دغه لار باندې ارغنداو ته راتلله. دلته چې د چا باغونه ول نو له ښاره به پر دغه لار باندې ارغنداو ته راتلله. ښه منظرهیي لاره ده دا. د کوتل لاره خو داسې ده لکه ښار. دا نو داسې لار ده چې مازې له چینایي شفاخانې سره راواوښتلې والا د ارغنداو شوکۍ باغونه دي ټوله. یم ځولۍ راوړله توت ټکوي. ته وګوره څه ښایسته سایه سوله چې اوبه وای دلته به ښه ښایسته لمبېدلې وای په دې دغه کې. زویا موټر چلوي زه ورسره کومک یم. ریز و بریک زما په کنټرول کې دي او سټرینګ د دې په کنټرول کې دی. دې خواته لارم تقریبا بس ډامبر سوله. الله نو موږ هم ښار ته نږدې یو. دغه ستا چې هلته لرې موټرسایکل یا موټر راښکاره شي وایي راغی نو زه ورته هم ته خپل لاس ونیسه بلا مشکل نشته. یا نه پوهه خپل لاره وي. ښایسته ښایسته تاندې راغلي د توت په دا سړک لا توت توت سوي دي وینې. څنګه ښه موټروان یې.
ښایسته غنم دي او ښایسته اوبه بهیږي وینې. اوس نو بالا مازدیګری شو، خلک رامات سوله د ارغنداو خواته. زه په لاره کې شکي یم چې اوس دغه د کلاچې سره چې دا د کوتل لاره ده دغه ته وځي دا لاره، هلته دوې لارې وې نو او که یا دغه د میرویس روغتون سره چې د دغه ځای ته وځي. خیر ته راځئ چې کاري خواته ووتلو خو دواړې لارې ولدې دي، ناولدې خو نه دي. وزه په ونه وایه ذکره، الله وایي څنګه ښایسته ښایسته کوچنۍ کوچنۍ بوزې دي وینې څنګه کږدۍ دي. دلته بیا کږدۍ څه کوي په دې ځای کې کوي. نو دا تقریبا 3 یا 4 کاله زم پر دې لار نه یم راغلی، بیخي راته ناوله دا لاره نه پوهېږم چې اوس دلته آبادیانې ډېرې سوي دي که څنګه حساب دی. هېڅ سر مې نه خلاصېږي چې دا اوس کوم ځای دی. په دا 2 لارو کې کومه یوه لار ده، نور خو 3مه لاره خو دلته شته نه. نو دغه صحیح هغه ځای ته راووتله چې دا هغه زما هدف ته راووتلم. دا مخامخ ډنډ چوک دی وینې، دې خوا ته نو چینایي شفاخانه ده. اصلا چې دا لاره شناخته مي چې ډېر وخت نه یې په راغلی، پر هغه باندې نوې نوې آبادیانې سوي، سړی فکر کوي چې ولا دا بله لار ده. دغه د یا ډنډ چوک دې خوا ته دغه سړک هم جوړ سوی دی د هرات د اډیو خوا ته. د شپې ګروپان پر لګېږي، زه په دا فیسبوک کې کله کله وینم یو چا یو پوسټ کړی. پر دې خوا خو ډېر تللی یم، دا د انډیا کونسلګري سي ده، نو پر دغه لار به نن ولاړ سم. پغمان هوټل دی وا. دلته نو دغه د واده سالونان دي اکثریت د شارینو په دې برخه کې. بجې هم سولې 4:30 بجې سولې، خو به دا وخت موږ له کور لا نه وو راوتلي، اوس بېرته د تقریبا کور ته روان یم. نو تقریبا زم را ورسېدلم شهیدانو چوک ته، نو روان یم کور ته.